عمر بن خطاب فرمای دې حدیث متوجي ابن ماجه کې مدار روایت دی مجموع زوائد کې مسند احمد هم نقل کړی دی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما د محمد رسول الله نو ردری دی یقول اغه ویلی من احتقر علی المسلمین طعاما چا چستاک او جمع کې د مسلمانانو په مقابل کې د طعام ضربه الله بالجزام والافلاس او د انسان باندې بلله د جزام مرز را ولید د اندامونو په باغی دنیا کې ټک ټک شو مات وګه به پریوزی او دا سره بلله په دنیا کې الله ذلیل کې او غریب به کې دې مثال چې درکو سودخور انسان د عمل جمع کړي دی په دی وجه او د یو څند او د چند اخلي چې زبه بده کې ګټه وکم لیکن الله رسول فرمایي چې د عمل کمی دي سړیم دا غلط دینت باندې جمع کړي دا چې وخت را روان دی به بجمه یو به بدا کاری ولته ور مسلمانانو سره پیسې نه یو د عمل ډیر اوچت نرخ باندې تمام شي د باندې په باغی دنیا کې الله د شي مرز ولګي چې دا ټول وکه به پریوزي اسی اډو کې به پاتې شي د خپل ځان پر سړی به یې راکېږي نبی صلی الله علیه وسلم دا تکلیف او دا مرز دی بل شي مبارک ذکر کړی چې سړی قران زده کې به تی دی د اوزي رسول الله فرمایي الله به اندام کی دا غوکه به ورن الله وترش ختم به کی دلیل به دې باندې چې انسان څومره ځان سره مال جمع کوي سود کوي په دینت باندې دا مال جمع کوي چې سبب په مسلمانانو باندې ګرانی کې ډېری پیسې به ته اخلا ماده بزن لګټه ګټه حسابي خدای الله او الله د رسول په نسبت دا غریبی ده تبعیدا دې باندې الله داري زړه اخید ختم به کی بلکې د رزق د پراخوالي طریقه دا ده چې انسان د الله په بندگانو باندې خرچه وکي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی ارسار دو ملائکه درېږي یو आवाज کوي یو دا خبره کوي چې الله کوم انسانان صبر بندگانو باندې خرچه کوي ته مال زیات کا او بل دسی وي چې الله کوم انسانان صبر بندگانو باندې خرچه نه کوي ته د مال برباد کا تلف کا ملائک شکل بدوي تر او غړي چرته مخورس پیدا نه کی دا محمد رسول الله خبره د ظریف اندازه باندې برګه شک پکار نه دی نو د مال د ګټلو د پاره او د مال د زیاتوالي د پاره خطر طریقه د الله په بندگانو باندې خرچه ده د الله د بندگانو سره نرمي ده محمد رسول الله فرمایي قیامت کې الله رب العزت یو ملک له وایي چې دې بنده عمل نامه وګوره الله وی اچ به کې نشته و بهم یو خبره پکې ده دغه بچا باندې قرض شکل وخت براغه وي زبې بل وخت درک مش نشته هیڅ درم دي کې چې د دنیا راغی وې د چې زما بنده سره نرمي کړي زله یقم چې د سره نرمي وکما د سره ما ماف کې وتا سودا جنت له داخل کړي نرمي وکړه د الله د بندگانو سره عبد الله بن عمر فرمایي اگر محمد رسول الله نقل کړي و من احتقر طعاما شاج طعام را جمع کړي 40 ليله سلويش په وساتلو په دینت باندې چې سبب د مسلمانانو باندې ګرانی کې ډېری پیسې به وګټما فقط برئ من الله وبرئ الله تعالی منه دا سړی د الله نه بیزار دی او الله د دش انسان نه بیزار دی دش انسان زموږ د الله په دشمنی کې واقع دی دې سړي سره رب العالمین د دشمنی معاملې کوي دا خبره ورته ذکر کړه دا څومره سخت وایي محمد رسول الله ذکر کې د الله بیزاری سوره توبه کې رب العالمین فرمایي براءه بیزاری د الله او د الله د رسول لري مشرکانو نه الله الته دمر غصې سره خبره کړې ده چې بالکل بسم الله به ونه لیکل مفسرین لیکي دمونه ویلي ذکر بسم الله ودا د رحمت مسره د ولله د هغه چا سره کې چې هغه د الله په دوستانه کې واقعي لیکن کې وسړی عزیزان سره مال جمع کوي ذخیره کوي او ډیر خدا غینیت پکې نه او اسی طبعا په دې کې د شدا نرخ اوچت راغی به ان شاء الله دا سړی ګوننګار نه بلکې اول کې د ځانیت خراب دی سبا د مسلمانانو احتیاج او زما سره ډیر پریمانه مال او زه په دې مناسبت باندې د مال جمع کوم چې دینه به سرمن الته او باسم او د پیسې ور ډیر راټولې کم د شي انسان باندې بل د جزام مرز ولګي د شي انسان رسول الله فرمایي ګننګار دی د شي انسان بل فقیر کې رسول الله فرمایي د شي انسان نظم الله بیزار دی خپه دی دشمنی کې دا سړی نیولې د عمر بن خطاب نقل لې و الجالب هغه انسان چې هغه د نور جن د خپل مسلمانانو نورون لمالونه راوړي او دوی باندې خپل ارزانه باندې خرچي د خپل حلال ګټه کوشش هم کوي مرزوق د شي سړي رب العالمین دی رزق ډېر برکت واشوي در عمر صاحب خبره ده والمحتقر او کوم سړی چې پر اسرائیلونو کې د عمل جمع کوي د پاره دي چې مسلمانانو باندې به فقر راشي به موږ ډېر اوچت اندازه باندې دا خرج کوو محروم رب العالمین به دا سړی به برخي کې به برخي او به ویلي ومن احتقر على المسلمين طعاما ضربه الله بالافلاس والجزام چې کوم سړی د مسلمانانو په مقابل کې د عمل جمع کوي او نی ورکی د پاره د قیمتي ساتي
دشي انسان باندې الله د جزاء مرز ولګي دا وکبي پریوزي اډو کې به پاتې شي الله بر شړې فقیر کی ذلیل به کې رسوا به کی دومره سخت خبره عثمان بن عفان نقل لي وی هغه خلک منه کول د دې خبره نه حقره چې خلکو د مالونه مجمع کوي بلکې تاسو دا خرج کوي عثمان بن عفان هغه انسان دی اهل علم فرمایي چې دې اسمه کني ابو عبد الله یا ابو عبد الرحمن عثمان بن عفان د محمد رسول الله زم دی او د فیل د واقعین شپه کله ورسره پیدا شوی دی رسول الله دول یعنی ورکړي رقیه ام کلثومه یو شي ورکړي چې وفات شو به بله چې دا وفات شو رسول الله ویلې کزما شرط درې ملور ادم مدل ورکوله تقریبا نشته شپږ سره حدیث ټول نقل لي دوی د تبوک په غزا کې نحس او خان او سل اسنا او دویش لکه درهم مجاهدینو باندې خرج کړو خرچه ورکړه دا ځان سره والي رسول الله بدل دا خبره کوله چې عثمان د دې عمل نور څه تبلیغ عمل ونه کې الله رب عزت سره پر بل جنت مسله برابر کړی ده د دې خبرونه دا معلومیږي چې انسان په دنیا کې د شی عمل وکړي چې الله رب عزت لا نږدې شي او الله معاف کوي جنت ته ور داخل کړي نو عثمان رضی الله عنه وسویلې بانه کان ينحن الحقره هغه ویل چې مسلمانان د عمل په دې مناسبت باندې جمع کوي چې سبب قیمتي شوی دي مسلمانانو مونږه به ډېر پیسې راټولې کو دا ګناه ده دا جرم دی دې څو نقصان ځان سره یاد ساتي یو نقصان به کې دا دی چې کله یو سړی د عمل جمع کوي د قیمتي د پاره دا د نفس په ذلیل تو باندې دلالت کوي او د دې انسان په بد اخلاقی باندې دا سړی بد اخلاق دی د ایمان بده چې برباد کیدل کې سړی چې ترخه او مړو اندوانه یې مړغونه هغه په اصل او شخص باندې واچوي کیسه اخلاق شدي هغه د مؤمن علامه ده نو کیسه اخلاق د مسلمانانو باندې خرچه کول هغه نه مال نه جمع کول هغه سره دغه مسله په دینت باندې نه کول چې سبب قیمتي کیسه اخلاق د سړي ایمان بربادي د الله رب عزت وعید لاندې راځي د محمد رسول الله وعید لاندې راځي د صحابه د سختۍ لاندې راځي دویمه ناشنا خبره ده چې کله یو سړی هغه د عادت لري چې مال جمع کوي د مسلمانانو د قیمتۍ لپاره د شي سړی له رب العالمین ضرور په دنیا کې سزا ورکړي دا په ځمانه پویږي نه خو څنګه الله به سزا دل ورکړي نتیجه دارو وتله یو سړی چې وغواړي چې زره دنیا د عذاب نه بچم د غیر پر خطر طریقه ده چې الله په دې بندگانو باندې خرچه کول دې لپاره اخی کوله رسول الله چې ځای کې موجود دی او دا مینه چې په کوم ځای کې موجود دی یو سړی د الله نه بکنه غواړي ایمان په سړی کې موجود دی شکر د الله د انعاماتو امر بالمعروف و نهی عن المنکر تزرع عاجزی دعاګانی او د الله په دې بندگانو باندې خرچه کول دا سړی به د الله د عذاب نه بچي او کچیرته مال جمع کوي په دې مناسبت باندې چې د انسان به ډېری پیسې پیوګټي نیت د اول نوران دی دا سړی به د الله د عذاب لایق ګرځي دلته به ورګه غدلته ورنه کې نه په غیدونه کې بل ډېر خطرناک صفت به کې نقصان داري ودا انسان د خلکو نه لري کوي انسان مدني او تبع دی دیو بسره نه سوال ولړي په یو باندې خرچه وکي لیکن چې ته د اعمال جمع کې نو ارسل استغفار نه راځي ولکه دا ډېر ظالم دی کزما ضرورت هم دی خو دې شړې نه اخلق دا ډېر خطرناک دی د دې وجه ابو بکر رضی الله عنه خالد بن ولید دا وصیت هم کوو وېته شکل لاړ دي فارس په طرف باندې د ایران په طرف نرمي به کوي د خلکو سره سختي بنه کوي او الا که سختي دی وګړه ګور کار وزن له وګوري الفت به ځان کې پیدا کا رسول الله فرمایي په دې انسان کې بالکل سره ایمان نشي چې څوک سره مینه نه کوي او نو دا رب چا سره مینه وکي دلیل له بدی باندې چې په دې احتقار عمل جمع کول باندې سړی د خلکو رسترګونه پریوځي د رب العالمین د نظر او د سرګونه پریوځي او د محمد رسول الله رسترګونه دا د الله په دښمنی کې سړی واقع کیږي یو بل نقصان دی د مسلمانانو په جامعه کې ډېری بد اخلاقین به دینه پیدا کیږي داغه به ضرورت او ته مال دل ورکینه په هغه قیمت باندې چې کوم هغه غواړي ته ډېر اوشت نرخ ورته ټاکي نو په دې وخت کې مجبور شي هغه انسان چې هغه سود په طرف باندې روان شو سره د عمل د وجه نه چې هغه سود وکي ام په دې ګناه کې وزرت شریکي لاره ته دې برابر کړه یو نقصان علماء دا خبره ذکر کړی دا و الاحتقار ثمره من ثمار حب النفس المقيت و دا مال جمع کول په دینت باندې چې دا ډېر قیمتي باندې به تمام شي و دا د هغه نفس او چې هغه رب العالمین په دښمنی کې ور واقع دي دا د هغه میوه ده دا هغه ثمره ده او د الله دښمنی چې کله وشړې ودرېږي هغه په دنیا کې هم ذلیل او په آخرت کې هم ذلیل برباد شو ده او بل نشه نقصان به کېداري چې دا مسلمانانو په دې منځ کې همدردي د منځوړي لري کیدا د صحابه ما به کې همدردي وا
په یو غزا کې ملګری طلب د اوبو کې بل ملګری ارمانو کې وغله ورکه بل ملګری ارمانو کې وغله ورکه ترڅو شغله ورسېدل نو درې وړ ملګری شهیدان شو. اما مشهور واقعه شریعه سره ده لیکن چې دا اول نه ساده دومره غنده ورانی چې زبدا شه جمع کوم په دینت باندې سوال مسلمانانو په ډیر مال جمع کوم نو کوم اثر چې الله زموږ مطالبه کړی دی د مؤمن په مقابل کې هغه یې به زموږ نه ختميږي هغه چې ختم شي به د مؤمنانو صفات زموږ نه وځي. او بل لوی نقصان اهل علم فرمایي وېدار مسلمانانو په جامعه کې صله رحمی قطع کوي. نو رسول الله صلی الله فرمایي عليه الصلاه والسلام د دین د اسلام درې سو شپته خو نه دي. الله رب العزت شکل یو انسان له اراده د خیر کې نو په دې کې د بعضي اعمال توفیق ورکړي ځکه بعضي ایجابي او بعضي سلبي. یو خو په خوونه کې دا چې سړی په جنت ته محروميږي مال جمع کول په دینت باندې چې سبا مسلمانانو دله محتاجي او زه به پوښت قیمت بر باندې خرج کما دي نظری دي عقیدی د دې انسان نتیجه دا پرې خو چې د جنت نه مدا محروم شول جهنم په طرف باندې بدر رواني کی.